سلامونه خوږو لیدونکو، هیله ده تاسې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. نن مې تاسې ته یوه ښکلې او د عبرت نه ډکه کیسه راوړې. هیله ده تر پایه راسره ملتیا وکړئ او ما چینل درسره سبسکرایب کړئ. د یوه سړي ډېر سخت زنکدن و. څو ورځې یې زنکدن اوږد شو. د کور ټول غړي ورسره په تکلیف وو. آخر یې مېرمنه د شکایت لپاره نبي علیه السلام ته ورغله او ورته یې وویل: ای رسول الله، زما د خاوند زنکدن دی. څو ورځې کېږي چې په سخت تکلیف اخته دی. نه رغېږي چې بېغمه شو، نه مړ کېږي چې هوسا شو، او نه د شهادت کلمه ویلی شي. نبي علیه السلام وویل: د خپل خاوند مور دې راوله. کله یې چې مور راوستله، نبي علیه السلام یې مور ته وویل: د زوی په باره کې دې څه ویل غواړې؟ مور یې ورته وویل: لمونځ ګزاره او د خدای ذکر کوونکی بنده دی. نبي علیه السلام ورته وویل: په دې باره کې پوښتنه نه کوم، بلکې دا ووایه چې ستا او د ژوند څنګه و؟ مور یې ژړغونکې شوه او ویې ویل: ویرېږم چې رښتیا ونه وایم نو وحې به راشي او هر څه به درته روښانه کړي او درته شرمنده به شم، خو څه وکړم، زړه مې ډېر ورباندې سوځي. نبي علیه السلام ورته وویل: ولې؟ مور یې وویل: له مېرمنې سره به په غوړېدلې ټنډه او خوشحاله څېره مخ کېده او له ما سره به تل په تروشه ټنډه او خپه انداز کې مخ کېده. ښه خوراک او څښاک یې د ښځې لپاره او تر دوی زیات شوي خواړه زما لپاره وو. ښه لباس او ښکلې جامې یې د خپلې ښځې لپاره او د هغې ناخوښه او بیکاره لباس زما لپاره وو. نبي علیه السلام صحابهو ته وفرمیل: ورشئ او په ځولۍ کې یې ماته راوړئ، اور هم در سره راوړئ، غواړم چې په اور یې وسوځوم. صحابه ورغلل، سړی یې راوړ. کله چې یې غوښتل په اور یې وسوځوي، نو مور یې وژړل او ویې ویل: نه نه، زما زوی مه سوځوئ، دا خو زما د زړه ټوټه او د سترګو تور زوی دی. زه مې د زوی پر ځای هرې سزا ته تیاره یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل: بس ما هم همدا غوښتل چې ورنه راضي شي. ستا د رضا پرته ستا پر زوی د جنت بوی هم حرام دی. مور یې وویل: زه الله تعالی او د هغه ملایکې پر دې شاهدان ګرځوم چې زه مې له زوی څخه راضي او خوشحاله یم او له الله جل جلاله څخه ورته جنتونه غواړم. کله چې مور ورته بخښنه وکړه او تر حق ورتېره شوه، نو د الله جل جلاله په امر سره له څو ورځو سخت زنکدن وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تلقین سره کلمه شهادت زمزمه کړی شوه او روح یې د بدن له قفس څخه آزاد شو او وفات شو. نو درنو لیدونکو، د خپل والدینو ډیر زیات قدر وکړئ. هیڅکله ستاسو والدین نه غواړي چې د اولاد په تاوان یوه پریکړه وکړي، نو د خپل مور او پلار ډیر زیات عزت وکړئ.